نجیب الله شینواری سپیکس نا ولسا د ټولو نه مخکې د عرفه ورځ مو ډیره مبارک شه ور سره ستاسو د مبارزې د هم ډیر مبارک یرته مزه کدام د ټول ستاسو کمال دی مون خبرې کو مونږ ته الله یو استعداد راکړي تاته بل استعداد درکړي بل ته بل ترازی هغه شیر کوي ته مختلفو خلکو ته رسي هغه غاک شي کیږي دا غي ثمره برکت دغه خلک راځي دي کې اوس مش ترزوي ترورزوي نشتا وایي ټول افغانان یو ټول سره ورونه یو خلک هغه سړی توب والا کنزل مار او هغه خاینان هغه نظم ورونه دی دنیا کې دی نو پاغي دنیا کې دی ان شاء الله نو دغه سکواډ چې کوم وسیلان شوی دی شاهد الله کمال کیپټن بریلیانت وایي دا نور ځوانانو ته چې ګورم دا الا نور پکې خو بهیر شاه از ګډ ریاض حسن ریاض حسن وفادار مومند دا خلک اظهار الحق نوید دا پلیران خو په نېشنل ټیم کې وو اسد الله خان صاحب ورغه چې لاندې دی ورپورې لکې تړلې وکنه دا سبمرین د ابدوس چې په وبو کې غرق شو د پوریم شاته او لکې تړلې و دا لکې تینو وته هغه ټول ابدوس لاړ ورکسو خو لکې پیدا شو نو هسه نه چې دا کومه لکې د لاندې سکواډ ته ریزرو کې خلک اچولي وو هغه پاس را نشي او د اصلي خلک چې دا ډوب نشي نو دا دې ته زه حیران یم چې دغه ایمرجنګ ایشیا کپ په 12 باندې شروع کیږي یو 12 باندې زموږ اخیری او ډی آی دا نو دا خلک په او ډی آی سکواډ کې زما په نظر باندې سره کیږي نه لکه چې بیا ما ولست پسترګو کې خاوري وشیندلې مګر دا ولس مبارزه کوي دا ولس وتا سي پریدینا او وسنی حاکمانو در باندې ډیر ښه نظر دی ان شاء الله پریدي منا ځکه تاسو باندې وس پریشر راغلی دی دا ګونګي صادران خپل پوسټونه کوي دا خیاط دی کنه د جیلم خیاط کورې وسملته دی او دلته په ګیسټ هاوس کې دغه اوسېږي د ای سی بی باید 1500 روپۍ ورځ ورکي اغم نه ورکي وایي شو مفتو کې لکه د پخواني ډاکوانو غوندې څو تیر نظام کې اماغه شی بیلونه ورپوري دي نو د یو شی لاسلیک کړی دیم ځان په میډیا کې راولي چکري اشرف ځان سره داسې خلک کېنولي دي د بورډ ممبرانو کې دا د رئیس الوزرا دفتر نه دي ساين کړي دا یو اداري امور نه را ساين کړي خلک کېنولي چې خدا کا دوی په لیک په سټیج کولو څه چې په دې قسم خبر دي چې اثر روان دي خالي عکس کې راوستي دي نو دغه ډرامې نور ولس نه مني نو هیله دا په دې سکواډ کې اوس مثلا نور علي زادران د عمر ډیر زیات ته ضرورت نه ایمرجنګ از نیکسټ چې څوک مثلا د افغانستان راتلون کې ټیم کې به مطلب په دې ټیم نه ایمرجنګ نه تر اخلي او ملي ټیم ته برازي نو دا خو د ملي ټیم پلیرو څلور 15 کاله مو ورک کړو که خ پلیر خزما خو د خوخي پلیرو نو کلو به کولای شو نو دا 15 کاله څلور کاله مو چرته ورک کړو نو د ولس چې کوم غاګ او مبارزت هغه د ځوانانو د پاره ده هغه د سیدی قتل د پاره ده هغه د بارلی شینواری د پاره ده هغه د سلیمان صافی غاندر 19 کیپټن هم د بل پلیرو ننګیالای خروټه هغه دغه خلکو د پاره ده هغه د نور علي زادران د پاره یا بل چا د پاره نه ده او مش خلاف د یو پلیرم نه یو چې فټنس یې خي چې تکړی باید راغلی وای مګر څلور 15 کاله نه بیا کرکټ تراولي او هغه ایمرجنګ کې اچوي نو خو ملي ټیم کې به ما چولای وای کنه ایمرجنګ مطلب دا دی چې د ځوانانی دا ریډي نیکسټ لیول تا او بل ماشاءالله د چکري اشرف وراره شرف الدین اشرف افسر زازیا فرید الله خان به مونږه کله خلاصيږي دا ولس به تاسو نه کله خلاصيږي والله عالم مگر دا د وس دلته را پیدا شوی دی یار بس ګوره خالی ټیم کې ساتي مطلب چې د غره رواني سلسله را رواني ځکه دا دسي ولستي شاپور زادران یو وخت کې په 2019 کې ما کمنټري کوه د راغې د سپیشل میډیا یو سپیشل وی آی پی زو هغه کې نه پرې خو دا هغه کس وی ولی چیرمن ویلی چې څوک م پرې دا نو رورا بیا ماغه ته وی دا خود ملي ټیم پلیئر و دا څنګه نه پرې دی مړه خو په جنجال ماغه وردن نه کشاپور زادران ورتی چیرمن چرته د چیرمن سره خبرې کومه نو ګوره دغه سي حال دی دا ولی د هغه په دې ټیم کې ترزوي یا د هغه څوک رور نو ورارنو نو چکري اشرف دا یو قسم ته ګارانټي ساتلې که سبا ته دی نه چیرمن چې دا په ټیم کې چې د کرکټ بورډ ته سي ډایرک راځي او دغه یو اړیکه یو سلسله دا یو منټالیټي ده نو دغه شینو من خلاف یو دلته باید هغه حقدار ته ورکی ستادي روري ار څوک دی منه چې با استعداد یې کړي اټ ډزنټ ماتر د افغانستان بچای دی را دي شي خو استعداد خو لره کنه دغه خو مکه و چې دغه شي او بس هر ځل را پیدا کیږي
د ولس کار خرابای نو بس د دې مونږ خلاف یو دا شی مونږ نه منو او نه پریدو هر څومره چې دا ګونګی زادران او چکري اشرف ځان په میډیا کې داسې کوي چې کار ونه کوي سی کار ونه کوي نو وروره مونږ به همدا مبارزې ته دوام ورکو او د دې ثمره همدا ده یو بل شي هم رښتیا خبر شوم چې د ای سی بي دا فیسبوک پیج چې دی دې کې 3 کسان ساتلي دا د میډیا دفتر ته چې ورننوځي کنه هغه چپ طرف ته د یو ښکته غونځي الته یو 3 کمپیوټر لګولي یو پکې سور سره هم ناشته او هغه کس دا 3 کسان چې دا د لپاره ناشتي چې کمنټونه ډیلیټ کی نورورا د بیت المال پیسې ولی صرف دی باندې خرج کوي چې 3 کسان مساتلی فیسبوک کامنټ اسیست ورشي هغه کې کی ورډز واچوي او په مفتو کې باغه خلک خپل دا غوي کامنټ پټیږي سره د بلاک او دغه ډیلیټ کولو ضرورت نشته لږ عقل نه کار زګ ورته بے تعلیمه خیاطان نه تعلیم یافته راولي تعلیم یافته